السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله پر موږ باندې رحم کړی دی. امت مرحومه یو، پر لږ څه ډیر ثواب راکړي، پر لږ عبادت ډیر ثواب راکړي. انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وی رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایلی دی، وی که دغه اشهر الحرم میاشتو څخه چا 3 روزې ونیولې، د پنجشنبې او د جمعې او د هفتې روزې، الله جل جلاله به د 200 کلو د عبادت ثواب ورکړي. هغه میاشت چې په قرآن عظیم شان کې هم الله جل جلاله د سورة توبې په 14 آیات کې یې بیان راته کړی دی. وی میاشتې 12 دي، منها بعضې له هغو څخه 4 د حرم، چې هغه میاشتې اشهر الحرم ورته ویل کېږي، چې په هغو کې ذوالقعده ده، ذوالحجه ده، محرم دی، رجب دی. دغه د خدای تعالی میاشت چې اوس موږ ورپکښې واقع یو. نو په دغه 4 میاشتو کې په هره میاشت کې که چا دغه 3 روژې ونیولې، د پنجشنبې ورځ، جمعې ورځ، د هفتې ورځ، کتب له عبادة 700 سنه، الله جل جلاله به د 200 کلو د عبادت ثواب ورکړي. پخوا امتو ډېر عمرونه درلودل. داسې خلک وه چې د غره په لمن کې به کښېنستلې او غار به یې وکښي، رهبانیت به یې مختاره کړي، 100-200 کال بیرته زندګي کول، عبادت به کوه. و الله جل جلاله پر دې امت دومره رحم فضل کرم وکړي چې په یوه میاشت کې د هغه پخوانو امتو د ټول عمر ثواب الله مشترک کړي. ښکاره مثال یې لکه د رمضان په میاشت کې، یعنې د روژې په میاشت کې هغه د 28 شپه ده، یا د لیلة القدر، چې الله وایي خیر من 1000 شهر، دا تر 1000 میاشتو خیر دی. که څوک 1000 میاشتې روژه ونیسي، خو یوه شپه د لیلة القدر تر هغه خیر دی. نو امت مرحومه یو، الله پر موږ فضل و کرم کړی دی. الله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې حساب کې الله دې مو ورولي. دا ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت دی، دا ټول د شرافت دی چې الله موږ ته دومره اعزاز راکړي په 3 روژو د رجب د خدای تعالی د میاشتې چې دا اوس موږ واقع یو. الله د 200 کلو د عبادت ثواب راکړي. نو د دې عظیم ثواب څخه ځانونه مه بې برخې کوئ، که نارینه یاست که زنانه یاست، که مو روژې په وس پروي، که مو خیراتونه په وس پروي، که مو نور ښه په وس پروي، نفلونه کې وکړئ، دردونه کې ووایاست، قرآن تلاوت ورپکښې وکړئ. الله به راضي سي، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم به راضي سي. حدیث طبرانی په اوسط جلد 2 صفحه 488 کې روایت کړی دی، حدیث رقم 1310. او دغه رنګه کنز العمال جلد 8 صفحه دغه رقم د حدیث لیرې 0170 کې، او دغه رنګه حدیث نمبر 14 صفحه نمبر 70 فضائل شهر رجب د ابي محمد حسن رحمت الله علیه کتاب چې په 350 سنه کې تیر شوی دی، چې دی تر 1000 کاله هم مخکې تیر شوی دی، ډېر غټ عالم تیر شوی دی. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې دغه میاشت مبارک په عبادت تېره کړو، دغه میاشت د الله جل جلاله په طاعت باندې مشغوله وګرځو، چې نور څه که نسکې کولی، ښه که نسکې کولی، له ګناهو څخه خو باید ځان را وګرځوو، ګناهونه خو نه ورپکښې وکړو. د بده مرغه زموږ په جامعه کې داسې انسانان شته چې دغه میاشتې په ګناهو، په معصیتو، په ناروا تېروي. او الحمدلله الله دې راضي سي. زما شاګردان بیخي ډېر خلک مسیجان راته پرېږدي، نارینه او زنانه، روژې نیولې دي د رجب د اولې ورځې، 2مې ورځې، 3مې ورځې، دا روژې یې ګرده نیولې دي. الحمدلله دا به زموږ ستاسو د مرګ دپاره یو توښی مرو، له دنیا څخه ځو. داسې وخت به راسي چې په واټساپ کې به زموږ ستاسو نمبر وي، خو موږ به له دنیا تللي یو. د واټساپ اکاونټ به مو فعاله وي، د ټلګرام اکاونټ به دې فعاله وي، خو له دنیا څخه به موږ تللي یو. دنیا
تلونکې ده دنیا څخه موږ ځو او دنیا به خپله ځي دا نظام به خرابېږي ټول ژوند چې الله موږ ته راکړی دی د قبر دپاره چې موږ د قبر دپاره توښه تیاره کړو بعضې انسانان وایي بس یو 5 شپې ژوند دی په خوشحالي کې به تېرې کړو دنیا خوشحالي نه لري په دنیا کې خوشحالي نشته په دنیا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته